ملګرو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مونږ تاسو ته د فلمي ستورو په اړوند معلوماتي لړۍ وړاندې کوو. تاسو خوښوئ؟ ډیرو اوریدونکو او کتونکو دا پروګرامونه کتلي دي او ګوري خو سبسکرایب کولو ته پام نه وي. ځکه نو یادګیرنه در کومه چې زما دا چینل سبسکرایب کړئ، لایک او کمنټ راته ارومرو کوي چې زما حوصله نوره سیوا کیږي او تاسو د پاره خوندور پروګرامونه راوړم. خوشاله راته اوسئ. راځو د نن لړۍ په لور. نو د فلمي ستوري د عنوان تر مخه در سره نن خبره کوو د فلم ساز او هدایتکار، نغمه نگار، ادیب، ناول نگار رحیم ګل. رحیم ګل د اردو پښتو فلم د ړومبو وختونو فلم ساز او هدایتکار په بنیادی ډول یو ادیب، شاعر، ناول نگارو. ولې چې کله فلمي نړۍ ته راغی نو په لږه موده کې د معیار په کچ ډیر فلمونه ورکړل. اول د رحیم ګل لنډه شان پیژندګلو. رحیم ګل په کال 1940 کې د کوټ په سیمه په شکردره کلي کې زیږیدلی و. د لسم جماعت د پاس کولو نه پس په فوج کې برتی شو. د نړیوال جنگ نه پس لاهور کې مېشته شو. د فوج د نوکرۍ په وخت کې یو افسانه کالی لړکی یعنی سکنای جینې ولیکله چې په یو میگزین کې خوره شوه. په دغه افسانه ورته د میگزین ایډیټر کیپټن آغا بابر ډیر شاباسي ورکو چې د رحیم ګل حوصله ورسره نور اوچته او مضبوطه شوه. په لاهور کې د هر قسمه نوکري او ملازمتونه وکړل. د شمع او رومان رسالو د پاره به افسانې لیکلې. دغه دوران کې په لاهور کې د دویم واده هم وکړو چې د هغې نه دوه زامن او یوه لور ده. لومبۍ واده یې په خپل کلي شکردره کې کړی و. د هغې نه هم درې زامن او دوه لوڼه دي. کال 1956 کې د نامور فلم ساز او هدایتکار انور کمال پاشا سره فلمي نړۍ ته داخل شو. د فلم سرفروش قصه او مکالمې یې ولیکلي. دا فلم په 15 جون کال 1956 کې د سینما په پرده باندې ننداره شو. دا فلم ډیر زیات کامیاب شو. په دغه فلم کې د رحیم ګل لیکلي دا مکالمه ډیره مشهوره شوه چې چوری میرا پیشہ اور نماز میرا فرض. د سرفروش د کامیابۍ نه پسې د انور کمال پاشا د نورو ډیرو فلمونو لپاره قصه او مکالمې ولیکلي چې بیا د انور کمال پاشا سره لارې جدا شوي او د ایورنیو پکچرز د یو فلم نغمه دل قصه او مکالمې ولیکلي. د دې فلم ساز آغا جی ګل او هدایتکار نجم نقوی. په 1960 کې رحیم ګل د کشمکش په نوم یو قصه ولیکله. دا فلم د لګن په نوم باندې ریلیز شو. د دې هدایتکار رحیم ګل په خپلو په اداکارانو کې شامل حسنا، اسلم پرویز، بهار او یوسف خان. د هدایتکار په حیث دا د رحیم ګل لومبی فلم و. دا فلم په 23 دسمبر 1960 کې ننداره شو. هم په دغه کال د رحیم ګل د هدایتکار په حیث بل فلم ابو هم ریلیز شو. هم په دغه ورځ شپو کې د رحیم ګل یو افسانه په ونه رساله قندیل کې چاپ شوه چې فلم ساز اسلم ډار او شوکت ګل د افسانه ولوسته نو په دې د فلم جوړولو فیصله وکړه. د دغه فلم نومو عجب خان چې هدایتکار خلیل قیصر، موسیقار جی چشتیو، په اداکارانو کې د سرنامې دادي حسنا، سدیر او ناصره. دا فلم په 3 فروری 1961 کې د سینما په پرده باندې ننداره شو او ډیر کامیاب شو. په 1963 کې رحیم ګل د آر کې فلمز اداره کې د فلم بارات هدایتکاری وکړه. په 1965 کې رحیم ګل د ګل پکچرز په نوم باندې یو خپل فلمي اداره جوړه کړه او فلم مثال ساز کو. په 1901 کې رحیم ګل د خپل دوست قتیل شفاعي سره په شریکه پښتو فلم عجب خان افریدی جوړ کو چې فلم ساز قتیل شفاعي، هدایتکار رحیم ګل او موسیقار عنایت حسین حزروی. په اداکارانو کې یاسمین خان، آصف خان او آغا کریم د سر اداکارانو. د دې فلم قصه او مکالمې هم رحیم ګل لیکلي وي. فلم عجب خان افریدی د کامیابی جنډې هسکې کې. بیا
رحیم ګل هم په خپله اداره کې موسی خان ګل مکای فلم جوړ کړ. په 1981 کې رحیم ګل د قتیل شفاعي په پروډکشن کې د هندکو ژبې فلم کیسه خانی جوړ کړ. د دې فلم ساز قتیل شفاعي، موسیقار عنایت حسین حزروي او هدایتکار رحیم ګل او په اداکارانو کې ښکاره دو یاسمین خان، سلطان راهی، وحیدا خان او رنګیلا. دا فلم په 20 اکتوبر 1981 کې په سینما باندې ولګیدو، ولې د سختې ناکامۍ سره مخ شو. البته د دې فلم یو سندره چې د هدایت الله په आवाज و ډیره مشهوره شوه، د سر ټکی داو قصه خانی د وچکار عجب لیروندیه. د دې شاعر خاطر غزنوي د هدایت الله نه سربیره د قصه خانی فلم د نسیم بیگم په आवाज نغمه مشهور شوي. د انکو دغه فلم او د هغې نغمې د وخت په ګردونو کې داسې ورکې شوي چې د نوم نشان هم اډو درک نه لګي. د دې فلم د ناکامۍ نه پس د رحیم ګل زړه نور د فلمونو نه مات شو او بیا د فلمي دنیا په لور باندې کتلیم نو. داسې دا نامور ادیب او افسانه نگار، ناول نگار، فلمساز او هدایتکار په 28 اپریل 1985 کې په لاهور کې وفات شو. دغه کالبوت د لاهور نه خپل کلی شکردري کوټ ته راوړل شو او په خپل پلارګنۍ ادیره کې خاورو ته وسپارل شو. رحیم ګل یو بهترین لیکوال، ادیب، ناول نگار او افسانه نگار هم. په کال 1962 کې ورته په ډراما خونې چټان د بیورو آف دی نیشنل کنسټرکشن ډاکا لخوا انعام ترلاسه شو. په 1980 کې ورته په ناول داستان چوړ آئے ایوارډ ترلاسه شو. په 1983 کې ورته د هغې په ذاتي خاکو اړ کتاب پورټریټ د اباسین آرټس کونسل لخوا ایوارډ حاصل شو. رحیم ګل د ټلویزیون د پاره هم څو ډرامې لیکلې وي چې یوه ډراما آن د پیښور سنټر او بله د طوفان په نوم د لاهور مرکز نه ټیلیکاست شوې وه. د رحیم ګل د کتابونو نامې خد و خال، سرحدی عقاب، جنت کی تلاش، تن تارارا، زہر کا دریا، پیاس کا دریا، وادی گمان میں، پورٹریٹ، وہ اجنبی اپنا، داستان چوڑائے او داسې خاموش نگاهیں او نور ډیر شامل دي. یادګیرونه درکو چې د دغه معلوماتو نشر کولو کې مونږ د محترم ابراهیم ضیا صاحب ډیر مننه کوو چې داغه د کتاب نه مونږه استفاده کړې ده. دا پروګرام تاسو ته د حاجی اسلم آفیشل لخوا وړاندې کولی شي. لیک او راوي محمد اسلم، ریکارډینګ او ایډیټینګ انجینیر اسامه اسلم. تر بلې خپرونې د لوی الله پامان.